مرسته وکړئ ژوند وژغورئ تر نامه لاندې ننګرهار کې د هرات او بادغیس زلزله ځپلو خلکو لپاره د مرستې راټولولو کمپاین پیل شو. د مرستې راټولولو دغه خیمه د جلال آباد ښار په تالاشۍ څلور لارې کې درول شوې او هیوادوال ورسره تر خپلې وسې مرسته کوي. د ننګرهار اطلاعات او کلتور رئیس مولوي نور محمد حنیف وایي د مرستې راټولولو دغه خیمه به د 3 ورځو لپاره ولاړه وي او له لارې به راټوله شوې مرسته په شفافه بڼه د هرات او بادغیس ولایت زلزله ځپلو هیوادوالو ته ورسیږي. د په خبره د مرستې راټولولو کمپاین د ننګرهار په ولسوالیو کې هم په پام کې دی. موږ نن دغه په غمیزه کې ورسره شریک یو. په ننګرهار ولایت کې الحمدلله زموږ رضاکارو ځوانانو دلته خیمې وهلې د خپل د هیوادوالو د مینې په خاطر او د الله د رضا په خاطر باندې هیوادوال لازي په دغه بکسونو کې خپلې پیسې اچي مرسته کوي او موږ د هغه ملګرو لاسنیوی کوو چې هرات کې هلته دوی په زلزله کې متاثره شوي دي، د دوی کورونه ړنګېدلي دي، شهدا منځته راغلي دي. دغه کومه پروسه چې دلته په ننګرهار کې روانه ده په ښار کې دا به انشاءالله 2 ورځې دوام کوي. د ننګرهار ملي راډیو ټلویزیون امیر مولوي امان الله عادل د ننګرهاري ځوانانو د هغه احساس ستاینه کوي چې د هرات او بادغیس زلزله ځپلو سره د مرستې په موخه خیمه درولې. خو دلته چې موږ د افغانانو او د دې ځوانانو دغه جذبات او د هغوی هغه خواخوږي نو مننه کوو د دغه ځوانانو نه د رسنیو د لارې نه په ټول ملت او په ټولو نسلونو غږ کوو چې د دغه ځوانانو سره او د دغه مسلمانانو سره همکاري وکړي او تر څو چې دغه څه په شفاف ډول راټولیږي او هغه مصیبت ځپلو ته رسیږي انشاءالله. دا زموږ د ټولو نه دا هیله ده. د ننګرهار اطلاعات او کلتور ریاست د ځوانانو چارو امیر محمد اسف شیرزاد وایي د مرستې راټولولو دغه کمپاین د ننګرهار په ولسوالیو کې هم په پام کې دی. د ننګرهاري مبارز ځوانانو رضاکار ځوانانو په مټ باندې نن د هرات د زلزله ځپلو ولسونو لپاره د هغوی سره د خپلې همدردۍ د ښکارندوی په خاطر باندې دلته په چوک تراشۍ کې خیمه لګېدلې ده. د خیریه صندوق دا ایښودل شوی دی تر څو د ننګرهاري ولس هغه همدردي او دغه د همدغې صندوق له طریقه او د دغې خیمې له طریقه راجمع کړو او بیا یې په شفاف ډول باندې د هرات ولسونو ته وسپارو. په ورته وخت کې ځوانان او جلال آباد ښاریان د هرات او بادغیس ولایتونو له زلزله ځپلو سره ځان په دغه ستره غمیزه کې شریک بولي. حیات الله حمیدي او عثمان همدرد له شتمنو هیوادوالو غواړي چې د هرات او بادغیس ولایتونو له زلزله ځپلو سره د خپلې مرستې نسپموي. نو د ننګرهار ځوانان او ولسونه همیشه د خپلو هیوادوالو په غم کې ځان شریک بللې. خپلو هیوادوالو نه خصوصا تجارانو نه هټیوالو نه هیله ورزو ده چې تیر په سیر راشي او خیمه کې او دوی سره لاس ورکړي. په ننګرهار کې مو د ولسونو په ملتیا او د ځوانانو د هرات او د بادغیس د زلزله ځپلو لپاره خیمه لګولې ده. نو د ننګرهاري ولسونو نه مو غوښتنه هم دا ده چې په دې کې ګډون موږ سره وکړي. هرات او بادغیس کې د شنبې د ورځې د زلزلې د قربانیانو شمیر له 2500 تنو اوښتی او د زرګونه نورو د ژوبلېدو راپورونه ورکړل شوي. ریاست الوزرا هم د دغې زلزلې د زیانمنو کورنیو سره د 100 میلیون افغانیو بیړنۍ مرستې اعلان وکړ.